سلام قدرمنو لیدونکو، هیله لرمه چې جوړ اوسئ. د صحت جامو مو په تن وي. نن راځو د تمدن د تعریف په اړه خبرې کوو. دا چې تمدن څه دی، پوهانو له هغه څخه ګڼ برداشتونه او تعریفونه اخیستي دي. د بیلګې په ډول سوالر سپینګلر د جرمني وتلی مورخ او فیلسوف وایي د عالي کلتور د پرمختګ وروستي پړاو ته تمدن وایي. یعنی کله چې کلتور د پرمختګ وروستۍ مرحلې ته ورسیږي او تر هغه زیاته وده ونه شي کولی، دې مرحلې ته تمدن وایي. د نوموړي په اند کله چې یو ډله خلک د تکامل په لومړۍ مرحله کې وي، هغوی چې کوم علمي او ټولنیز فعالیتونه ترسره کوي د کلتور په نامه یادیږي. او هر کله چې د لومړۍ مرحلې څخه د تکامل وروستي پړاو ته ورسیږي، د هغوی علمي او ټولنیز فعالیتونه د تمدن. یو بل لوی عالم هنري لوکاس د تمدن د تعریف په اړه داسې وایي: د تمدن او فرهنګ په کلمو کې چې کومه معنا نغښتې ده او کارول کیږي، د تاریخ نوي زده کړیالان له ستونزو سره مخ کوي. د فرهنګ کلمه چې له لاتیني کلتورا څخه اخیستل شوې ده، د انسان پیژندونکو په اصطلاح پیژندنه کې دا اصطلاح ښه کارول شوې ده. د تمدن د کلمې د کارولو شالید پخوانی دی. انسان پیژندونکو دواړې کلمې په یو مفهوم سره کاروي، سره له دې چې د فرهنګ لمنه او وخت تر تمدن لنډ او د لاندې عناصرو درلودونکی دی. لومړی، په ټولنه کې د اقتصادي غوښتنو په اړه د جغرافیایي محیط سره یو ځای کېدل. دوهم، د ټولنیزو او سیاسي نیمګړتیاوو په اړه له محیط څخه د ګډو سازمانونو راپورته کول. او دریم، د فرهنګي اندونو او لاسته راوړنو څخه مشترکه ټولنه جوړول چې هنر، ادبیات، پوهه، عابدات، فلسفه او دین پکې شامل وي. امریکایي عالم او تاریخ پوه ویلیام جیمز ډورانټ د تمدن په اړه داسې اند لري: په مجموع کې کولی شو ووایو چې تمدن له یو ټولنیز نظم څخه عبارت دی چې د هغه په پایله کې د فرهنګ زیږد امکان پیدا کوي او مخ پر وړاندې ځي. کولی شو په تمدن کې 4 اساسي رکنونه په ګوته کړو چې عبارت دي: په اقتصادي چارو کې احتیاط او وړاندوینه کول، سیاسي سازمانونه، اخلاقي دودونه او د هنر پراخه کولو په لاره کې کوښښ کول. تمدن ظهور هغه مهال امکان لري چې ګډوډۍ او ناامنۍ پای ته رسیدلې وي، ویره له منځه وړل شوې وي، بد اندي او اړتیاوې پای ته رسیدلې وي، ابداع او اختراع په کار واچول شي، او انسان ځان هغه څه ته تسلیم چې هغه یې په طبیعي ډول سره د علم او معرفت په لاره کې لاسته راوړي وي، او وسایل یې ژوند په یو ښه لوري بوځي. انګلیسي عالم او مورخ آرنولډ جیوټومبي لیکي: فرهنګ یعنی د یوې ټولنې د وګړو د ژوند لپاره منظم قواعد، که هغه ظاهري او که باطني وي، پرته له هغو قواعدو څخه چې روښانه وراثتي سرچینه ولري. ځکه چې فرهنګ په تاریخ کې تکرارېدونکی عنصر یا الګو ده، نو له دې مخې په تاریخ کې د درک وړ ګڼل کیږي. او تمدن په ښارونو کې د رواج شوي فرهنګ یو ډول بولي. او همدا ډول د تاریخ د تعریف په اړه زیاتوي: تاریخ د تیرو کړو وړو له یو واحد څخه عبارت دی، او د پرمختګ په وروستۍ نقطه کې هر واحد ته تمدن ویل کیږي. دود یعنی کلتور په یو معین وخت کې د یو ملت او یا د یوې امپراتورۍ د فکرونو، فعالیتونو، رسمونو او عنعناتو د ځانګړنو له ټولګې څخه عبارت دی. د پورتنیو تعریفونو او نظریاتو په پام کې نیولو سره چې پوهانو د تمدن او فرهنګ له کلمو څخه کړي دي، کولی شو تمدن داسې تعریف کړو: تمدن د کوښښونو او تیاریانو له ټولګې څخه عبارت دی چې یو ډله انسانان یې د خپلو اړتیاوو د له منځه وړلو لپاره ترسره کوي، که هغه مادي او یا هم معنوي وي. او یا په بل عبارت، تمدن د اکتساباتو له ټولګې څخه عبارت دی چې انسانانو د خپلې ودې او تکامل په ګڼو دورو کې هغې ته لاسرسی موندلی وي. هیله لرمه چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي، او که زموږ یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، هغه درسره سبسکرایب کړئ. زموږ راتلونکې ویډیو به د مصر د لرغوني تمدن په اړه وي. په دې کې به تاسې فرعون څنګه پاچا کېده، په مصر ټولو څومره فرعونانو حکومت کړی، لومړی او وروستی فرعون څوک و، د فرعونانو لړۍ چا له منځه یووړه، په دې اړه به خبرې کوو. اوس مو په لوی رب سپارم. د الله په امان.